ډاکټر نوید خپلواک یم او نن د سپرم یا منیو په حجراتو غږیږو. سپرم څه ډول حجرات دي، کوم بخشونه لري او کوم ډول سپرم نشي کولی چې حمل منځته راولي. که فرض وکړو دا یو ټیسټ ټیوب ده او سپرم پکې دلته کولکټ شوي دي، غواړو دا سپرم د مایکروسکوپ لاندې وګورو، مطالعه یې کوو چې څه ډول خاصیت لري. لومړی دا سپرم راخلو، دا یو سلایډ ده او په دې سلایډ کې اچوو، مایکروسکوپ لاندې یې ګورو. که چیرې دا ساحه د مایکروسکوپ لاندې وګورو نو په دغه ډول ژوندي سپرم یا مني پکې لیدل کیږي. هر سپرم څو مشخصې ساحې لري. یو اناټومیک بخش هډ یا سر ده. هډ اف سپرم. دا ساحه نیک اف سپرم یا په اصطلاح د یوه سپرم د حجرې نیک یا ورمیږ ده. دا ساحه یې دغه شنه پرده چې کومه ګورئ دا پلازما ممبرین او تر ټولو آخري ساحه یې ټیل اف سپرم یا د سپرم د حجرې لکۍ ده. ټیل اف سپرم د دې ټیل یا لکۍ په واسطه باندې دغسې مارپیچه حرکات کوي د سپرم لکۍ او سپرم ته بالاخره صلاحیت د حرکت ورکوي چې لاړ شي، پنټریشن وکړي او په مقابل جانب کې تخمه القا کړي. ښه، راځو دې ته چې په سپرم کې نورې څونه اجزاوې موجودې دي. په سر کې یوه ډیره مهمه ساحه موجوده ده، دې ته اکروزوم وایي. د اکروزوم وظیفه څه ده؟ په مقابل جانب کې یا په ښځمنو کې له تخمې سره د القا پروسه د اکروزوم وظیفه ده چې بالاخره د هغې نه وروسته تولید د مثل کیږي. د اکروزوم سره بل چې یو څه ډیر مهمه په هډ اف سپرم یا د سپرم په سر کې دي، هغه هستچه ده. هسته نیوکلس. او په داخل د نیوکلیس کې ډي ان اے یا د نارینه و مخصوص جینټیکي کوډونه دي. ډي ان اے. دلته د سپرم مایټوکاندریا موجوده ده. لکه څنګه چې مخکې مو وویل سپرم یوه ژوندۍ حجره ده. مایټوکاندریا یا سلولر ارګانیلیز له جملې هغه یوه ده چې د انرژۍ په جوړښت کې ونډه لري. مایټوکاندریا انرژي جوړوي او دغه انرژي د سپرم په حرکت کې رول لري. ای ټي پي او ای ډي پي اډینوسین ډای فاسفیټ او اډینوسین ټرای فاسفیټ دا معمولا د سپرم په حجره کې د مایټوکاندریا په واسطه جوړیږي او ضرورت ورته څه ده؟ چون سپرم یو متحرکه حجره ده، په مقابل جنس کې حرکت کوي، نو بهتره ده چې کافي انرژي موجوده وي ترڅو په سمه توګه حرکت وکړي. ښه، که چیرې احیانا دغه حجره ډیفیکټیو وي، سل ممبرین یا د سپرم په سر کې چې کومه پرده موجوده ده پلازما ممبرین که احیانا تخریب شوي وي، نشي کولی سپرم په سمه توګه القا منځته راولي. که په اکروزوم کې تکلیف موجود و، په اکروزوم کې چې کوم مواد موجود دي دا د تخمې سره تعاملات کوي او بالاخره زمینه مساعد کوي چې دواړه جانبه تخمه او سپرم خپل کوډونه سره مشترک کړي او بالاخره د میوسیس او مایټوسیس په نامه د حجراتو هغه مخصوصه د ودې پروسه چې ده باید هغې ته لاره پرانیزي. که احیانا په اکروزوم کې موجود و، یو ډیفیکټیو اکروزوم هیڅکله نشي کولی چې حمل منځته راولي. په همدا رقم که چیرې په هسته کې تکلیف موجود و او د نارینه و مخصوص جینټیکي کوډونه
زیانمن شوي ول نو پرته له کوم قید و شرط حمل منځته نه راځي که را هم شي نو هغه یو ډیفکټیو یو غیر نورمال حمل ده یا به ضایع کیږي او یا به هم غیر نورماله وده کوي ښه دا ټول شول د سپرمو جوړښت راځو سپرم چیرته تولید کیږي سپرم سلز دا په ټیسټیکلز یا په خوسیه کې ټیسټیز یا خوسیه یا بیضه یا هګۍ که فرض وکړو دا مثانه ده له مثانې لاندې په نارینه‌و کې د پروستات غده ده له پروستات لاندې یوروجنټل ډایفرام او تر دې لاندې بالاخره یورثرا یا هغه پایپ ده چې تشې متیازې بهرني محیط ته لیږدوي ښه اوکې دا تناسلي غړی شو او دا هم هغه عضلات دي چې د تناسلي غړي بلک یا جسامت یې جوړ کړی ده بلبو کورنس او سپنجو کورنس عضلات دي ښه دا د پروستات غده ده پروستیت ګلند دا مثانه یا یورنري بلډر ده راځو دې ته چې بالاخره د سپرم سره هم جوړیږي او له کوم ځای نه راځي یورنري بلډر اوکې ښه څه سکرین وخوځېده په هر حال یورنري بلډر دغه ساحه هم نیک اف یورنري بلډر ده نیک اف یورنري بلډر نیک اف یورنري بلډر یا ګردنۍ مثانه چې ورته وایي په هر حال له مثانې د پروستات په منځ کې داسې یو پایپ راتیر شوی ده او دې ته وایي ایجاکولیټري ډکټ په ایجاکولیټري ډکټ کې څه راځي سپرم مني چې دلته د یوې کوچنۍ بله غده ده د سیمینل ویزایکل په نامه د سیمینل ویزایکل له ترشحاتو سره یوځای کیږي او دغه سپرم یا مني بالاخره داسې راځي او د تناسلي آلت له لارې بهرني محیط ته وځي ښه په دغه پایپ کې نو بالاخره د کوم ځای نه راځي دغه ایجاکولیټري ډکټ ده چې بالاخره راځي داسې او ټیسټیکل یا خوسیې ته دا واس ډیفرنس یا واس ډکټس نومیږي دا ټیوب دا پایپ سیده راځي دلته د ایپیډایډیمس سره وصل کیږي او د ایپیډایډیمس نه بالاخره د ټیسټیز یا د خوسیې سره یا له هګۍ سره د په نارینه‌و کې ټیسټیز که موږ دا ټیسټیز راواخلو زوم یې کو دا ساحه یې زوم کو نو داسې یو ساختمان لري دې ته میډیاسټینل ټیسټیز وایي میډیاسټینل ټیسټیز یو مهم اناټومیک بخش ده
په ټیسټي کې معمولا په امتحانونو کې ډیری وخت د یادونه کیږي او دا هم ټول ټیسټیز یا مایع او یا هم خوسیه ده. د دې میډیاستینل ټیسټیز نه سپټا یا فایبرومسکولر سپټاګانې داسې راځي او دا زموږ خوسیه په څو مختلفو برخو باندې ویشي. په هره برخه کې داسې ټیوبیولز موجود دي چې دې ته سیمینوفیریوس ټیوبیولز وایي. په هره خوسیه یا هګۍ کې سیمینوفیریوس ټیوبیولز دي. سیمینوفیرس ټیوبیولز. وظیفه د دې سیمینوفیرس ټیوبیولز څه ده؟ په دغو ټیوبیولز کې د خوسیې د حجراتو نه سپرم جوړیږي او کولکټ کیږي بالاخره دلته میډیاستینل ټیسټیز ده. میډیاستینل ټیسټیز دغه سپرم او ټسټاستیرون هارمون چې هغه هم همدلته نارینه هارمون ده په داخل د خوسیه یا هګۍ یا بیضه کې تولیدیږي. دا راخلي او دلته یو بل ساختمان ته ورکوي چې هغه د اپیډایډیمس په نامه یادیږي. د هګۍ یا بیضو شاوخوا ته یو څه تاو تاو ساختمان چې معمولا حس کیږي ده ته وایي اپیډایډیمس. اپیډایډیمس اوکې. د اپیډایډیمس نه بالاخره دغسې د مارپیچو رګونو په واسطه سیده انتقالیږي چیرته؟ واس ډکټس ته. واس ډکټس داسې راځي او بالاخره دا سپرم راوړي دلته یې د پروستات او د سیمینل ویزایکل له ترشحاتو سره یو ځای کوي او بالاخره بهرني محیط ته راانتقالیږي. دا شو زموږ سپرم او د سپرمو جوړښت چې بالاخره په کوم ځای کې کیږي. راځو لنډ د بیا اولادۍ په هکله غږیږو. که چیرې سپرم په خپل که سپرم په ټیل کې یا په دغه ساحه کې چې د سپرمو د لکۍ په نامه یادیږي ټیل اف سپرم که دا ځای ډیفیکټیو و. ډیفیکټیو په دې معنی سپرم سر درلوده، اکروزوم پکې و، همدارقم مایټوکونډریا پکې وه وله لکۍ لنډه وله. نو دغه سپرم په سمه توګه موټیلیټي یا حرکت نشي کولی. کله چې سپرم حرکت ونشي کولی دا ځان نشي رسولی تخمې ته او بالاخره دا یو تکلیف ده چې د بیا اولادۍ په دوام کې کومک کوي. دویم که چیرې په مایټوکونډریا کې تکلیف وي یعنې ونشي کولی چې انرژي تولید کړي نو د انرژۍ په نشتون کې نشي کولی چې سپرم په سمه توګه حرکت وکړي. دغه سپرم معمولا سلګیش وي، نیمه نیمه حرکتونه کوي، ګډ ګډ حرکات کوي په داخل د کله چې په داخل د مایکروسکوپ کې وګورو. همدارقم که په نیک او په نورو ساحو کې تکلیف وي د سپرم د مارفالوژۍ له لحاظه دا په مایکروسکوپ کې کتل کیږي او په بل لیکچر کې به په سیمن انالیسیس وغږیږو چې د سپرم معاینه یعنې څه